دا د امپراتوریو هدیره ده دلته چې څومره هم طاقت راغلی شرمنده ورغلی دي پاکستان زمونږ د چپ لاس کار دی خو د مشر امر ته موږ په تمه یو ستاسې په ډله کې به داسې څوک تاسې د لرې ولایتونو نه راځئ او د کونړ د دغه غریزو علاقو لیدنه کوئ دیگ خوری؟ و نه دا کته خوري ما لکه دیگ خوری سړیا هغه د پاکستان جابر حکومت د لوري چې په موږ باندې کوم ظلمونه وشول ان شاء الله چې اسلامي امارت به دینه بدل اخلي او الله تعالی مهربان ذات دی چې په دې عذاب مبتلا شي چې خلاصون به دینه نه وي تا کړی د خیر تیار دی ورو کومه ده هغه خوسته تاسو ما کړی دی او ماشاءالله ماشاءالله خدي برابر کړی کنه بالکل د وای فای برابر شي دغه پاکستان چې مونږ ته انګلیس جوړ کړی دی هم دې دپاره چې افغانان تباه و برباد کی خدای دې هغه انګلیس هم تباه کی او پاکستان دې هم تباه کی نیست نابود کی د کوچیانی لهجې دې زار شم اتی دې راته کړل مېندې کړم دا اتی لهجې ډېر خوند راکړه دا څه کوم ورته ویلي که جهاد وای ان شاء الله ولې نه ضرور خپل وطن دې دا زموږ مور دې زموږ پلار دې هر څه ضرور بالکل او ولې نه سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی اس انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تیر شوی کوچنی اختر مو مبارک شه په دې هیله چې دغه کوچنی اختر په تاسې او په ټول فامیل مو په ډېرې خوشحالۍ تیر شوی اوسي نن د اختر 15مه ورځ ده او نن هم دلته راوتي وو د کونړ له منظرو تاسې خبرداره ساتو نن به له دغه ځای ورځو کونړ ته او په کونړ کې به له هیوادوالو سره خبرې اترې کوو هغه میلهوالو سره چې د نورو ولایتونو څخه راغلي د هغو سره به د زړه خواله کوو او ترنه پوښتو به چې دغه ماحول ستاسې لپاره څومره سکون بخشه ده چې تاسې د لرې ولایتونو نه راځئ او د کونړ د دغه غریزو علاقو لیدنه کوئ نو راسره پاتې شئ د هیواد له هرې سیمې نه ښکلاوې راټولو تر تاسې رسوو زه مهراب ګل مخلص یم او د کیمرې تر شا ځوان بیا عزیز ارمان دی مخکې له دې چې دا خپرونه پیل شي یو څو ښایسته نظریه سره د ښایسته او غریز کونړ وګورئ سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو کونړ ته پر لاره وو او د نورګل نه لږ را دې غاړه او د زیړي بابا نه راوښتي یو دغه ساحې ته چې راورسېدلو د دغو ځوانانو موټر پاس ولاړو ما دا وانګېرله چې دلته به حتما ځوانان راښکته شوي او دا به د لرې ولایتونو نه راغلي وي او دلته مې چې ولیدل هغه شاته ګورئ یو ټیکانې ځان ته جوړه کړې ده یو ځای برابر کړی دی بس ځوانان راټول شوي دي ځان ته یو پخلی هم کړی او چای هم ځان ته دم کړی زه چې څنګه ولیدم ما ته وایي چې نورې کیسې به کوو خو راځه اول چې ډوډۍ هر څه شته دی دا راسره وخوره اوس که بیا به کیسې کوو ما ورته ویل کور مودان ما ډوډۍ هم خوړله چای هم څښلی دی فقط تاسو سره خبرې کوم په دواړو سترګو دا د هیواد هغه شازلمي دي چې زموږ د هیواد پرې ښکلی ښکاري له دوست سره دوه درې خبرې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام استاد بخیر ډېره زیاته مننه نوم مبارک دی نوم مې سمیع الله د حافظ د قرآن هم یم حافظ د قرآن هم مبارک دی شه چې حفظ دې کړی دی
مننه ډېر لوی خیر کار دی کړی الله تعالی دې نور هم برلاسې کړه چې اسلامي زده کړې نور هم وکړي ان شاء الله کور دې ودان ستاسې نوم مبارک عمر شاه مې نوم ده او عظیمي تخلص کوم عظیمي صاحب ته هم ستړی یم چې بخیر راغلی او ستا نوم صفی الله تخلص مصابر صابر او ستاسې عبدالصبور تخلص من حنفي حنفي ډېره زیاته مننه کور مو ودان ټول ستړي مو شو د ټولو د اختر مبارک وي تاسو ته دې هم هم سړی مې ستا د هم اختر مبارک کوم اختر تیر شوی اختر تیر شوی ملک را روان اختر خیر ساړیا اوس دواړه منځ کې یو کنه هو، خو یو لږ را لنډ دی هغه لږ لږ دی بل کنه ښه درته چې د کوم ځای نه راغلي یاستئ من کابل جان نه راغلی او ماشاءالله د مرکز نه مرکز کله راغلي وای نن راغلي وای پرون پرون ماښام راورسېدو ننګرهار کې ولو نن هم د کابل کونړ خوا چکر راوړ ښه اول لغمان بیا ننګرهار او بیا کونړ بیا کونړ څنګه و د وطن نظاره مو کړله لاره کې مو څه ولیدل کیسې بس راته ډېر ښایسته ساعت هم تېر شو ښایسته منظرې مو لیدلې بس منظرې هم دغه جګې تمامې کړې دلته ډېرې ښایسته منظرې ولې نو موږ دې ته حیران یو چې مخ ته به څنګه منظرې منظره دې وکړله و ډېره ښایسته منظره او رښتیا راته وایي چې دغه پلان د چا و چې تاسې به کونړ ته راځئ او د کونړ له منظرونو به خوند اخلئ پلان خو زمونږ بېګانه تیار شو ملګرو سره ټولو سره مشوره وکړه چې کوم ځای ته به ځو کامې ته ځو که کونړ ته ځو مشوره هم په دې راغله چې کونړ جان ته به ځکه زیاترو خلک ویل چې کونړ باندې بمباریانې دي هلته مه ځئ دغلته راغللو دا ننداره مو وکړه ډېر ښایسته او پر سکونه ځای ده پرسکونه زیاده ته راته دا ووایه چې کونړ ښایسته دی که کابل او کابل خو مرکز انتخاب به نشي کړی ځکه چې ټول افغانستان یو خو افغانستان دی. شکر الحمدلله د ټولو ملکونو ښایسته ده آفرین بالکل نو هر ولایت یې یو بل نه ښکلا لري بالکل. او بیا خو کابل جان مرکز ده نور چې موږ دا ښکلاګانې ولیدې نو هر ولایت ښکلی دی بالکل د صابر صاحب نه مو پوښتنه وکړو صابر صاحب څه دې ولیدل په لاره کې بس لاره کې هم ډېرې ښایسته ښایسته منظرې ولیدلې او دلته چې راغلو کونړ جان ته چې راغلو دلته هم ډېرې ښایسته ښایسته منظرې ولیدې اوبه مو ولیده غرونه مو ولیده د کونړ جان چې کابل کې مونږ ویلې کابل ولایت ډېر ښایسته چې ننګرهار ته راغلو مالې ننګرهار ډېر ښایسته چې کونړ جان ته راغلو بس له یو بل نه ولایتونه یو بل نه ښایسته دي یعنی له دې دا معلومیږي چې افغانستان ټول ښکلی دی او یو خیرازه ملک دی یو خیرازه هیواد دی دلته چې انسان اوسیږي روح یې تازه وي او زړه پکې پرسکونه وي داسې یو رقم ته انسان ته احساس کېږي چې زه ثاني جنت کې یم و ډېر ماشاءالله ډېر ښایسته ولایت و ډېره مننه ستاسو کیسې دي ځوانه بس همدوی کومې خبرې وکړې موږ هم همدا شی چکر نه هم خوند واخیسته پخلی چا کړی و پخلی خو کاري صاحب کړی قاري صاحب کړی و د دې د لاس پخلی او د هیواد د سبزیجاتو پخلی نو طبیعي خبره ده چې خوندور به وي نور نه لا نور ته غلی شاغه نه مې پوښتنه کړې زړیا خوندورو کاسي وي و نه ځان دې کمپین شروع کړی دی ټایټ راغی ښه صحیح و ښه پخلی کې دې اول شی ور واچول شی دې پاخه کړه ول دا راته ووایه کړایي هم پخ کړې وه د څه شي کړی د چرګ غوښه هم راوړې وه ښه مالکه د الوګانو کړی دې پخ کړی ښه چرګ غوښه دې پخ کړې وه هو څنګه دې پاخه کړه ته ماته لږ ووایه بس دیګا هم کېښوده وړي هم پکې واچول د هغه نه بعد هم پکې غوښه واچوله غوښه چې مې ښه سره کړله بیا هم ورپسې رومیان واچول مرچاک وږه دا شیان هم واچوه سر هم پټ کړې یو څو دقیقې هم پرېښوده چې دا ښه نرم سو د هغه نه بعد هم یو دوه درې دانې لیمو پرې واچوه تی راکته م که ښه بیا هم غوروی کې واچوه تی نوش جان هم که ملګرو سره یو ځای د کوچیاني لهجې دې زار شم اتی دې راته کړل میندې کړم د اتی لهجې ډېر خوند راکړه دا ځکه مې ورته ویلي نو واقعي ډېر خوندور به راغلی څنګه خانې ده ملګرو ته دا باید ډېر خوند ورکړه ټاپه خوندوره وه ډېره مننه کور دې ودان دې سره به زه لږ دوه خبرې وکړم خدای پاماني نه کوو سړیه ته اوس نه وارخطا یې ته لږ صبر کړه حافظ صاحب څنګه و خوندور و دیګې زه غواړم چې حافظان دروغ نه وایي یو خبره دا ده ښه ځوانه ته هم ستړی مه شي خاص دی خیرت دی دلته راسره ودرېږه ته د یو کیسې اورو ته لږ صرف غوږ شه ښه ډېرې انتیکې کیسې کوي راته ښه تا ویل چې خوندور و دیږي دی خو یې بالکل خوندور و ځکه چې کاري صاحب یو دیګ کړی و د سپوخ ډېر ښایسته راځي او بل چې به داسې منظرې کې دیګ خورې نو هغه که بې مالګې مې خوند کوي دیګ خوري و نه دا که ته خورې مالګه دیګ خورې سړیه ښه نو هغه ترکاري خوندور راځي ترکاري ډېر خوندور راځي که هغه کې مالګه هم نه وي داسې منظره کې خوند کوي خوند کوي که نه داسې کار به وکړو نن ماښام به ما سره شي دا ځوانان خو ما هم نه دي لیدلي اوس ترې موږ ورسره کوو دوی به هم راسره شي یو ځای به ورشو هلته به د خیره سره پخلی به موږ ته دی وکړي څنګه دې خوښه ده هغه ستا خوښه ده نو زما خوښه همدا ده پلان زه در کومه خوښه همدې ته وایي نو سمه ده انشاءالله ډېره مننه ځوانه
په لیدو دې خوشحاله شوم ستاسې د ځوانانو په لیدو خوشحاله شوم الله تعالی یې تاسې برلاسې لري ژوندي اوسي امین تاسو سره خوشحاله اوسي په وروستیو کې څه پیغام لري درنو هېوادوالو ته پیغام خو دغه لرو چې زیاتره کابلیان موږ لیدل کابل جان کې کلي کې موږ چې کله کونړ ته روان سلو هغوی ویل چې کونړ ته مه ځئ موږ ورته ویلې ولې کونړ ته مه ځئ ویل د داسې بمباریان دي پاکستان نږدې د بمبار کې خو زه هغو ته دا وایم چې ټول امت ولس ته دا وایم چې کونړ یو ارامه ځای دی دلته نه څوک بمبار کوی سي نه په دې باندې څوک توانېدی سي دلته بمبار وکړي موږ یو عمارت لرو چې هر دست او په هغې باندې جواب ورکول بالکل او که وخت پیدا شو او تا ته دا زمینه سازي وشوله چې د پاکستان پر وړاندې په دې سپېڅلي جهاد کې برخه واخله د خپلو مجاهدینو سره به یو ځای سنګر ته وخیږي انشاءالله اول سب کې فدایي ته ولاړ یم دا څه وی دا زنده باد را پنجه کې او ستا همچنان همداسې ده زه اوس هم همدا یم اوس داسې نه ورځې همداسې ده ملګرو خوښه وه همداسې نه اصل کې د امیر اطاعت چې دی واجب دی تر څو پورې چې موږ ته امر نه شوی موږ نشو کولی چې سنګر ته وخیږو ځکه دوی وایي چې موږ ورته پوره یو هېڅ حاجت نشته چې تاسې راشئ او که غږ یې را باندې وکړو بیا به د یو کوره تا به بل وخت کې 2-3 لیدلي 5 به راوځي زه وایم شاید چپلکې مو هغه بالکل ډېره مننه درنو ملګرو دا ځوانان ما نه دي لیدلي خو د دې دغه احساس وګورئ د خپل وطن سره چې دوی لري یوازې دغه وطن د اسلامي امارت د مجاهدینو نه دی دغسې ځوانان هم لري تاسې وګورئ چې خپل ګل ځواني د دغه هېواد قرباني کوي تاسې ته به یاد شي دغه وطن کې هغه کپرۍ نسکوري شوي دي چې سوپر طاقت به ځان بللو او هغو به دا فکر کوو چې موږ په ټوله نړۍ راج کولی شو خو په دغه افغانستان کې هغوی را نسکور شول تاسې به امپراتوریانې لیدلي چې په دغه خاوره باندې را نسکوري شوي دي دا د امپراتوریو هدیره ده دلته چې څومره هم طاقت راغلي شرمنده ورغلي دي پاکستان زموږ د چپ لاس کار دی خو د مشر امر ته موږ په تمه یو په دې هیله چې راسره پاتې شي دا خپرونه وګورئ دغه ځوان هم راغلی ورځو هغه ملګرو خواته دي ستاسو نه ډېره مننه وروره کور مودان صابر خانه راوړو درنه ته راځه کنه څنګه یې ځوانه دغه ملګرو خواته ورځو ها دیو سره یې ځوانه څنګه یې ته لاس سره ښه ته دیو سره وي دا څه وی نو ما ویل که ته دیو سره جامې دې دیو غوندې وکړه نه ښه دا نو څنګه چې د کیمرې مخکې خو مشکل نه لرئ ځوانه څنګه یې ښه نوم مبارک دی چی دی زیارمل د کوم ځای نه راغلی سرخرود نه او ته کامران ته د کوم ځای نه راغلی سرخرود نه تاسو هم د سرخرود نه راغلي یاست څنګه کونړ ته راغلي یاستئ خیر شه سمدستي چکري راغلی چکر لپاره راغلي یاستئ ښه دا ملګري تا سره راغلي که ته د یو سره راغلی نه بس ملګري یو بل سره راغلي یاستئ او چې هم ځان سره راوړی برکشه ده ماشاءالله هغه 15 $15 چې کېږي او ما 15 هغه ټول قیمته کړي دا سخرودیانو دي ټول همدا اغستې دي دا دومره پیسې هم د کومه کړل دا رومیانو دا سبزي نه خو موږ هم کرل ولا که دومره پیسې هم ګټلې وي کاروبار پوهېږي کوو ښه او د ځمکې هغه مو خرڅ کړ بازار رکشې مو حاصل څنګه د کار روزګار یې ښه دی شکر بس الحمدلله اوس ژوند روان دی شکر ښه او څنګه د کونړ چکر مو خوشحاله شو ډېر ښه پوه شي خوشحاله شو ډېر زبردست ځای د چکر لپاره او له دې نه وروسته به چېرته ځې د خیره بس جلال آباد طرف جلال آباد ته ځې بېرته ما سره نه پاتې کېږئ عزتمن شي ډېره زیاته مننه ځوانانو خدای مو آباد او سلامت لره تاسې د دې وطن ښایستونه هستئ الله تعالی مو په همدغه وطن کې لره خوشحاله اوسېږئ ډېره زیاته مننه درنو ملګرو دغه ځوانانو سره ما خبرې کولې په همدې خاطر باندې زه لږ شاندې وارخطا شوم خبره نه نیمې پاتې شولې خبره مې دا کوله چې دغه ګل ځوانان چې تاسې ګورئ زما شاوخوا دي دا د دې هېواد اصلي بچیان دي او دا د دې هېواد ساتونکي دي همدغه ځوانان دي داسې خړ پړې مه ګورئ دا هغه ځوانان دي چې امپراتوریانې راپرځولي دي دا هغه ځوانان دي چې پاکستان ته به غاښ ماتونکي ځواب ورکوي تاسې به دا لیدلي چې بار بار دا یوه خبره کېږي چې موږ د پاکستان پر وړاندې عظیم جهاد ته لبیک وایو دغه ځوان خبرې به تاسې واورېدلي دا د حافظ د قرآن دی دی راته ویلي زه فدایي کوم زه ورځمه یعنې دا د زړه خبره ده دا د شونډو په سر خبره نه کېږي تر څو چې د زړه په سر باندې خبره را نشي په خوله نه راځي نو دا هغه خبرې دي چې دوی د زړه له تله کوي او هر هغه څوک چې زړه له تله خبره کوي هغه د عملي میدان مرد میدان وي بیا عملي میدان کې به هماغه ثابتوي زموږ د هېواد هر یو بچی اتل دی او اتلان بیا د هېواد راتلونکی وي نو په دې هیله چې دغه ځوانان په هېواد کې پاتې شي او د دغه هېواد دغه د لویشتې خاورې نه دفاع وکړی شي راسره پاتې شي د کونړ جان ښایستونه در باندې ګورو دغسې ځوانانو میلې تر تاسې رسوو
سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو که څه هم اختر تیر شوی دی خو د اختر میلې لا هم جریان لري موږ راغلي یو زمیندار هوټل ته اکثره وخت زه زمیندار هوټل ته راځم د دې ځای خواړه زما ډېر خوښېږي او ډېر لرې لرې ځایونه خلک راځي او د زمیندار هوټل د دغو کړایانو او د دغو سمبوسو او د تورو چیو نه تورې چې هلته تیار ایښي دي تاسې به په شاټونو کې هم ګورئ د دې نه خوند اخلي یو ځانګړی خوند پکې دی کله کله زه استاد سره ګپ لګوم چې شی پکې اچوو چې دومره خوندور راځي نو استاد را سره په ټوکو کې وایي چې موږ پکې ډېر څه اچوو نو وپوښتو چې دوی پکې څه اچوي راځئ لږ شان دې ورځو خواته را سره پاتې شئ صحیح دی السلام علیکم استاد استاد محترم اجازه خدا اجازه ده و نوم مبارک دی فاروق دی فاروق څنګه یې شکر دی الحمدلله اختر مبارکي خو را سره وکړه ستا ځای ته راغلی یم سړیه اختر مبارک ټول مینوالو ته زموږ د اختر مبارک ډېره مننه کور دې ودان کړی و استاد سره موږ وغږېږو او وګورئ السلام علیکم استاد سلام ورو راخی استاد څنګه یې صحیح جوړې زما کړی څنګه شو تا کړی د خیر تیار دی ورو کومه دی هغه خوسته دا زما کړی دی او ماشاءالله ماشاءالله خدي برابر کړی که نه بالکل د وای فای برابر شي ها ما سره به خوري که نه اوس والي نو ورو دا چا دی دا دا بل کسٹمر دا څونه دی دا 1 کیلو والا 1 کیلو والا دی او ما نه مې یاړو لږ ماته به پرې کړی پکې ته خو لکه زه یو ګورم څنګه دی خوند دی ماشاءالله خوند خو به حتما ښایسته وي چې ښایي چې رنګ یې ښایسته دی عزیزه ته به باور کې که نه کې دومره خوندور دی چې دا ذایقه زه بل ځای کې بیخي هېڅ کومه نه ډېر ځایونو کې ما تور چرس کلی خوړل چې کله راشي ډېر خوندور وي اوس هغه شی پکې اچوئ تور چیګرو نه دې کې کړی کې ورو لکه دا باز زینو کې ډېری مصالې او شی نه ورچې موږ خالص ورو مصالې نه چوغه ودرک او بس مالګه مصالې ول دغه برابر او دا خالی مصالحه کړی او ستړی خو ډېر نه ولا دې ورځ کې ستړي ورو ډېر کنه اختر ورځ شپې دی میلوال بم ډېر راځي یقین وکړه چې دسی چې دا ستګ سپړسیدلی شوګیر او دغه د لاس کنه او خوشاله یې ځکه چې هوادوال د خدمت کې بالکل هم دې خاطر هم دلته لګي ورو د اختر کې امداد د هیوادوال لپاره د کړی چې د اختر سخت ورځ کې موږ دیو د لپاره بس دلته خدمت هڅه وکړي خو هر سړی خدمت کولی شي اختر کې چې خپل کور پرېږدي او راشي خدمت وکړي دې ته خدمت وکړي ډېره مننه الله تعالی دې موفقه لره زه به ستا کړی چې کومه که خو به خلکو ته وایم صحیح ډېره مننه درنو ملګرو نه یوازې کړی نه بلکې هلته ډېر څه پخېږي خرمه شته دی روژ شته دی او کابلي پلو شته دی او ځانګړي خوراکونه د دې ځي چې د کونړ ښایستونه ورسره جوړېږي هغه شته دلته د هېوادوال لپاره زما چې ډېر ځانګړی دی هغه د تور چای دی د دې ځي زما ته ډېر خوند راکوي او ډېر خوندور دی او هر وخت لپاره زه راځم یو ځل دلته زه درېږم د دې لپاره چې تور چای وڅښم نو راځئ یو څه میلوال چې راغلي دي او دغه زمیندار هوټل ده نو په زمیندار هوټل کې خوراکونه کوي له دوست سره غږېږو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله څه حالات دي شکر الحمدلله تاسو کې یاست ټولو په نمایندګۍ ته زه په دې سره دوه خبرې وکړم نوم مبارک دی محمد ایوب ایوبي ایوبي صاحب څنګه یې الحمدلله شکر ملګري دوستان څنګه دي ټول خو الحمدلله به شکر خدای کوم پاک ځای نه راغلی راغلی خو یې کابل لا او ماشاءالله او بیګاش په جلال آباد کې و او اوس کونړ ته راغلی او ټول مرګري ځوانان دي د اختر په چکر وتلی ډېر ښه کار مو ډېر کړی خوندور یو پوښتنه مې ذهن کې ګرځي د کونړ د چکر پلان د چاو نو دا نیک اقدام چا کړی دی اول سر کې نو ټولو ملګرو کړی دی ان شاء الله خو بس سرمرې کوي یا نه کوي موږ یو کنه دی بس حتما دا پلان مم تاج کړی مخکې کله دلته راغلی وي اختر په ورځ څو ځلې و اختر په ورځ شپو کې هر وخت راغلی و او کابل کې څه کیسې وي کابل ته خو موږ درغلي نه یو الحمدلله بیخي ډېره خوشحالي وه ښه اختر و او په یو اتفاق وي ټول افغانستان ډېر ښه اختر و الحمدلله او څه پلان لري له دې وروسته به چېرته ځې نورستان چکر وی که نه بېرته ځې نورستان کې خو فلحال یخ ده پوښتنه مو کړې ده هلته ملګري سته او اوس به انشاءالله بېرته کور طرف ته چکر موټر کې یخ څه کوي سړی چې هلته کې خال د موټلې دي او لرګي ډېر دي ښه ښایسته ځان ته لرګي ولګوئ اور پرې ولګوئ داسې اراده یې نه ده کړې ملګرو وخت یې وتلی دی چا دکانداري دی چا کار یې که نه رخصت ختم سنن او روژې څنګه وي روژې الحمدلله بیخي خدای دې کولې کړي ډېرې کوي او اختر هم الحمدلله بیخي کوم ځای نه ته پکې لاړې نو روزه کې په اختر کې اختر کې روزه کې څوک څه کوي نو د اختر خو 3 ورځې د خپلو کورنیو دوستانو سره تګ او راتګ مبارکیانې وې بعد لغونه دا چکر م راواخیست دا چکر م راواخیست نن دویمه ورځ د چکر نن دویمه ده یعنې پنځم د اختر دی نه ډېر ښه دی دا راته ووایه چې د کابل نه راغلې تر جلال آباده پورې جلال آباد نه تر کونړه پورې
په لاره کې څه ولیدل؟ نو ډېره خوشحالي وه، امنیت و او ډېره آبادي وه الحمدلله. سږکال خو بارانونه هم زیات دي او ونې منې هر شی ښه شنه سوي، ډېر خوندور وطن ده، ډېر ښه موسم. یو پوښتنه مې ذهن ته راغله، هره ډله کې یو شوخ ملګری وي، شوخي کوي ډېره، ستاسې په ډله کې به داسې څوک وي؟ کس مې لکه څه یې کړی دا دی منی ورسره نو بس نوکل دی که مالګه؟ نوکل دی مالګه مې ورته لیدلي ډېر ملګري راته وایي که نه، خو نوکل بل دی. بیا یو شاعر هم شته که ډېر فکر یې و، حاجي خیال محمد. تاسې یاستئ؟ تاسې یاستئ؟ یو څو بیتونه به راته ونوایئ؟ موقع پیدا شو بیا به ووایو بل وخت نه یو ټپه خو به راته کښېنو، اوس د شاعرانو وایي دا د اختر په سبا راسه زه به در وځم تورې سترګې سره لاسونه. واه ماشاءالله، بس همدومره کفایت کوي، ځکه زموږ هغه غوښتنه دې ومنله، تاسې دې الله تعالی برلاسي لري. تاسې به داسې کار وکړئ ټول ملګري، غرمه خو هم دلته تېره کړله او داسې کار به وکړئ چې دې خوا نه چې بېرته راګرځي خیوه کې زما کور دی، ماښامۍ به ما سره تېره کوئ او ماښامي نه وروسته چې بیا چېرته ځئ په مخامخه که شپه مو راسره وکړه دا به بیا ډبل احسان مو ومنم، که شپه م راسره ونه کړه ماښامۍ م راسره وکړو نو زه به دا وګڼم چې دې په ما احسان وکړو. نو د افغانستان خلک ټول مېلمه پاله خلک دي او هر ولایت یې مېلمه پاله ده او په دې پوهېږو، خو ملګري ما مخکې یادونه وکړه چې چا دوکانداري ده. تا څنګه مېلمه پاله یې؟ تاسې خپله ځانونه د چای ایښي دي او ما ته هم چای نه دی راغوښتی. چای خو م راوغوښتو په برنامه باندې ما راوغوښتو، بېرته مې کینسل کړه او ملګري ته مې ماسټډي او راومې داسې مې راوغوښتو، هغه ما بیا هم وڅکله ښه وڅکله خلاص خبره ده. ډېره مننه. ګوره یو خبره داسې ده چې موږ او تاسې صحیح دی چې مېلمه پالنه دا زموږ په خټه کې ګل شوي دي، که ته نورستان ته ځې که بدخشان ته ځې داسې زیاته لاړ شه چې هلته بیخي پښتو څوک پوهېږي نه، بله ژبه به وایي، خو چې افغان وي نو دغه مېلمه پالنه به په هغه خټه کې ګل شوي وي، تا ته به دومره مینه درکړي چې ځان پورې به دې حیرانه کړي. دا موضوع یو خوا ته پرېږده، اوس چې زما د خوشحالۍ لپاره ما سره لاړ شئ. نو دا خو د ملګرو رایه ده نه، ملګري اوس هم داسې بیا به کابل و دا خبره نه بل چل کوو موږ خو دلته چکر ووهو 2-3 ورځې د نورو د کونړ څه فرق نشته، دی باید کابل ته راشي. موږ نه کابل ته خو ځو، کابل ته خو ځو، خو یو ځل دا کوم میله وال ورونه چې دلته راځي د دې قدر احترام خو یو ځل وشي که نه، دیو دې نه خان زور ځان سره یوسي دا به ښه وي. بلکل لاره کې د موږ امنیتي ځواکونو ډېر ښه اشتکار او ډېر ښه برنامې لرل، ډېر خوند یې کاوه او خپله لیکایي کړې وه، ډېر ښه چوکاټ کې و، ډېر ښه خوند، ډېر خوند. یو څه چې زما لپاره د حاکم نظام هغه پرېکړې ډېرې مهمې وي، یو دا و چې په چک پوینټونو کې یو څو کسان یې داسې ودرولي وو چې خلکو ته یې خرغلاست ویلې، هغو ته یې ویل چې وروره چېرته ځئ، هغه ځایونو رهنمایي ورته کوله چې دغه ځای ته لاړ شئ، دغه ځای ښه ځای دی، دا ځای داسې دی، چکر لپاره دغه ځایونه دي. نو دا زما لپاره ډېر جالب و. او په ننګرهار کې که تاسې لیدلي د یو ادارې له لوري هغه بینرې لګېدلي دي چې هغه بېلابېل پیغامونه لري، چې یو پیغام پکې دا و چې هېڅ یو د واده زلمی دا نشي کولی چې په امارتي موټرو کې د خپل واده مراسم ترسره کړي، دا ډېر ښایسته پیغام و. یو پیغام پکې دا و چې هېڅوک هم جبر په کومې خویندو باندې نشي کولی چې تاسې په زور واده کوئ او نه په هلک باندې کوی شي، دا جنې به ته حتما کې. دا ډېر ښایسته پیغامونه و زما لپاره، او اختر کې ډېر میله وال چې دلته راځي دغه پیغامونه به ګوري، په خپل ژوند کې به عملي کوي، نو تغیرات به راځي او هغه مثبت تغیرات به راځي. الحمدلله بیخي ډېر خوښ یو ځینې، ډېر خوښ. خوشحاله اوسئ، الله تعالی یې تاسې برلاسي لري. دغه ورور نوم څه شو؟ حاجي عبدالحق. حاجي صاحب موبایل کله پرېږدي ما سره خبرې وکړي، دی سره وغږېږو. ډېره مننه. مطلب خبره مې صرف دومره کوله چې ما سره ځئ که نه ځئ، زه کور ته فرمایش ولېږم که نه راځئ راسره. الله تعالی دې تاسې سلامت کور ته ورسئ. زه به دعاګانې کوم چې په خیر لاړ شئ او دغه سفر مو داسې یو خاطرو سره ډک یوسئ چې هلته ملګرو ته ووایي چې کونړ ته لاړ شئ او هغه ځایونه ښایسته دي او مېلمه پاله دي خلک یې ورشي چکر ولګوي. تېر کال هم راغلی وو، ډېر خوند یې وکړو. سږ کال څه ملګري نه وو راغلي، ما او دی خو راغلي وو مخکې ډېر ساعت مو تېر شو. خدای مو ښه لره، ډېر خوند یې وکړو. ډېره مننه. نو ډېره زیاته مننه ایوبي صاحب، خوشحاله شوم چې تاسو سره مې مجلس وکړو. تاسو خوشحاله شو د تاسو برنامې ټولو کتونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې احترامات بیا هم یایو. اختر مبارکي ورته وایو. خیر ان شاء الله دا اختر خو تېر شو، د خیر لوی اختر بیا هم مبارکي ورکړو. خیر ان شاء الله که ژوند
او دغه چکرې به وي دغه ځوانان به وي خدای دې موږ وطن آباد ولري زه تمه لرم چې تاسې باید زما خواته راشئ تاسې یو ځل حاجي صاحب سره مشوره وکړئ نور ملګرو سره مو کوئ که چېرته برابر شوئ نو بیا راشئ صحیح دی ډېره مننه کور مو ودان ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره راستئ د کونړ ښایستونه هم ګورئ د دغه ځای له ځوانانو سره خبرې اترې هم کوو هغه میله وال چې له لرې ولایتونو نه راغلي وي او دلته له موږ سره دي د هغو سره به هم خبرې اترې کوو دغه خاطرې به ترېنه اورو راسره پاتې شئ دا برنامه تر وروستیو شیبو راسره ننداره کړئ بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو ډېره مننه کور دې ودان څه دې ویلي ما کډوړې نه یې خوړې در باندې خورم نوم دې څه دی نوم امین ګل دی امین ګل دی امین ګل د کوم ځای راغلی ځان نه ساتلو رښتیا خبرې تا پکې راواخیستې نو اوس خو راغلی پکې پیسې دې څو ورکړې 1000 افغانۍ دې ورکړې 1000 روپۍ مې ورکړې ته ورکړې باقي 100 راکوي 200 څو مصرف کړې 210 مصرف کړی دی دو نفرو یو ځای مې ورور خو یو سل شل افغانۍ راغی نو بس صحیح دی بس بیخي ښه دی خواړې څنګه ورشتي وای بیخي ښه وه زمیندار هوټل خواړه څنګه زما خبرونه ګوره ډېر خلک ګوري که غلطه دي ویل دا ټولو ګناه به ستا تر غاړي رښتیا ووایه زه خو رښتیا خبرې دلته مې دوکان دی څوکۍ کې د نجاري کارخانه لرم او دلته ژمی موږ یو سټاپ اخلو اصلا کې ودرېږو د شیدو د خاطره او نن مې ورور دی مې اعتراضه ده خوراک څوک دې ونه ویلي شیدو د خاطره نه شیدو چیو د خاطره درېږي شیدو چیو د خاطره کنه سړی روژې لکه شان چې هغه کړی نه جوړ ماغزه تر څو چې بیرته اپډیټ کېږي لږ وخت غواړي که نه اوس خامخا تاثیرات لري اوس داسې راته وایه چې څوکۍ ته ځو که نه ځو چکر و بلکل نو چې به راباندې وخورې بس څه تیار وغلی تا نه کونړي خواړه به راباندې چې وخورې کونړي زه خو ننګرهار یم کونړ خو نه یم نو ته خو څوکۍ کې اوسېږې د کونړ د خلکو منځ کې اوسېږي حتما به تا ته نه څه زده کړي هغه دودیز خواړه یاره رښتیا ده زه خپل کارګر ته مې اشپزي غوندې کوم سم چیز دی هغه به تا ته تیار کړم که نه ډېره مننه ځوانه الله دې ښه لره ته څنګه یې ته راپاڅې که راځه ته یو غاړه خوراک راته دا غوسه یې همیشه چې راشم داسې ناستې داسې او د دې سټایل داسې دی ګوره دا غوسه نه وي دا نارمل حالت کې هم داسې وي د حاجي صاحب زوی دی څنګه یې خیر چې ده حاجي صاحب څه شو حاجي صاحب خو ستلی دی راځي بې ته چېرته لاړو هغه راغلی مېلمانه خو به ډېر نه راغلي نن ته راشه که نه حاجي صاحب زما سره خبرې کوم خو زړه نازړه دی السلام علیکم هیواد افغانستان حاجي صاحب څنګه یې السلام علیکم وعلیکم سلام بخیر جوړ زوی سره د خبرې کوم خو زړه نازړه دی خبرو کې ټوله توجه یې پیسو ته دی کشران کار کوه خپل کار کوه ښه کشران هلکان دي روپو شوقین دي او موږ هسې چې بس د مېلمنو شوقین مېلمنو شوقین چې خلکو له خدمت وکړو الله دې ښه لره ژوندی او خلکو له عزت وکړو پیسې ما اخله ورنه ځکه چې هلته هغه دی رش جوړېږي خلک ډېر دي که نه او پیسې نو دې اخلو چا نه ښه مشتریانو سره خو وغږېدلم ډېر خوشحاله وو درنه خدماتو نه دې خوشحاله وو یو خو مې لا قسمي ګمالي رښتیا راته وویل ځکه زموږ خپرونه چې ده نو ډېرې خلک یې ګوري بزرګونه لسګونه زره خلک یې ګوري که نه نو مالې سبا داسې نه شي چې تا دروغ ویلي او ملګري دلته راشي او بیا خواړه هغسې نه وي وایي نه انشاءالله چې دلته راځي څوک به مانه کېږي نه نو ته ورته څومره اطمینان ورکولی شي چې خواړه به وي نه انشاءالله مونږ دا دغه ورکوو چې هر سړی راځي او ډېر قدر عزت به یې کېږي او هغه مناسب روپۍ به ترې اخیستل کېږي ښه شی به له دغه کوو دا تیاروو نو خپل کوشش هم دا دی که ته ومېل چې موږ په خپله سهار کې ناشته وکړو بیا د غرمې ډوډۍ زموږ پته نه لګېږي بس خلکو له ډوډۍ ورکوو په خپله پکې وږي ګرځو په خپله پکې وږي ګرځو
په وروستیو کې ستا پیغام څه دی هغو هېوادوالو ته چې په چکر راځي د کونړ نه ننداره کوي هغو ته ستا پیغام څه دی اختر مبارکي ورسره کوي که نه لاول خو د هغې نه غونډو نه مخکې نه دی دا واړه اختر مبارکي ورته وایي غونډو افغانانو ته او بعد د دې نه چې کوم هېوادوال دلته راځي نو دا باید لاره کیندي ډېر احتیاط وکړي داسې د رشخو والا چې دا لاره کیندي سخت کټونګونه دا ښکوي دا وایي نو په دې خاطر چې ځان ته مشکل جوړ نه کړي او بل ته مشکل جوړ نه کړي نو غونډو ته نه دی ښه اختر غواړو خوشحاله اختر ورته غواړو او الله دې زموږ نورې خوشحالۍ نصیب کړي. یعنې ستا د خبرو هدف دا دی چې په لاره کې چې کله راځي په حوصله دې راشي او پاملرنه دې وکړي د هېوادوالو ژوند ته خپل ژوند ته تر څو کوم ګواښ ورته رامخ دغه پیغام دی ورته پرون زه په خپله چوکۍ بازار له تلمه په لاره کې یو رشقې والا او کله به یې سړک من ته راویستله کله به یې غاړې ته دغه کړه چې خدای نه خواسته نه دی نور خلکو ته مشکل جوړ نه کړي او ځان ته هم جوړ نه کړي. ډېره زیاته مننه الله تعالی دې وکړي چې دغه هېوادوال دا ستا پیغام واوري او په ځان یې عملي کړي دا د هغو د ژوند د خاطر هم دی او د هېوادوالو د ژوند د ژغورنې په خاطر هم دی. ډېره مننه په دې خاطر خیر اوسې کور والان ستاسو د راتګ نه هم ډېره مننه. ډېره مننه. دغلته د کابل ملګري راغلي دي زه غواړم دې سره دوه درې خبرې وکړم. صحیح اجازه ده؟ اجازه ده؟ السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اختر مو مبارک شه. خیر سي خاص خیرت دې. تا چا سره خبرې وکړم؟ بس زړه دې ما سره تا سره وکړم نو ته به لږ ماته زیرا نه کېدل دا وبخښئ نو ځه نه ته کښېنه دلته به دا راواړو راځه دغه ته راواړو راځه وراره لږ اخوا ته شه دغه مرکزي ځای نه ما ونیو په دې هیله چې خفه شوی نو نوم مبارک دی. زما نوم دی سمیع الله. سمیع الله. او دا ملګری دا مې تره دی او خالد نوم دی. خالد نوم دی. او دی دا نقیب جان دی او دا چې دی حاجي فرید دی او دا چې دلاغه جان دی. دلاغه جان. ټول ستړي مو شئ په خیر راغلئ اختر مو مبارک شه. خدای مو ښه لره ژوندي اوسېږئ. زه مهراب ګل مخلص یم. ډېر ښه ډېر ښه معرفت وشي. ډېر ښه ډېر ښه. چې خو به راغواړو نو چې به تاسو د کوم ځای نه راغلي؟ مونږ راغلي یو کابل ولایت نه او اوسېدونکي کابل کې او مونږ چې دی کورونه ننګرهار دي اصلي ننګرهار یو او اوسېدونکي کابل کې ننګرهار یاستئ اوسېږئ په کابل کې او راغلي کونړ ته. او د رامرګري راته ویل چېرته ځو چېرته ځو مې راځئ د خیر ځو کونړ ته او چکر به لږ به وګورو تفریح به وکړو دا مغزه م ارام شي لږ زړه م خفه دی که نه نو دا زړونه م لږ خوشحال شي. د وطن دغه وروستي حالت داسې دی چې انسان زړه یو څه خفه کېږي که څه هم ژوند دی دا زموږ تر غاړې دی اوس یاد څه کوو دا خبرې چې کوم په خدای زما ژبه هم نښلي پکې داسې ډېر خفه کېږم وروستیو کې هغه د پاکستان جابر حکومت د لوري چې په موږ باندې کوم ظلمونه وشول انشاءالله چې اسلامي امارت به هم ترېنه بدل اخلي او الله تعالی مهربانه ذات دی چې په داسې عذاب به مبتلا شي چې خلاصون به یې ترېنه نه وي. ولا هغه بله شپه موږ هم داسې ناست وو بس هغه دغه چې معتادین باندې دغه شو ولا ډېر زړه م خفه شو دا ډوډۍ هېڅ هم راته خوند رانه کړو په خدای باور که دا ټول کور کې ټول په ژړا وو او بس دغه موږ دعا غواړو چې الله دې زموږ د اسلامي نظام همیشه دې کامیاب کړي بیا دې هم کامیابي تل دې ژوندی امین امین بالکل موږ ترېنه خوشحال یو خفه نه یو بالکل او الله دې بس نور هم پیشرفت ورکړي. یو پوښتنه زما ذهن ته راغله که د پاکستان خلاف جهاد درته وویل شي څه کې ورځي؟ که جهاد وایي انشاءالله ولې نه ضروره خپل وطن دی دا زموږ مور دی زموږ پلار دی هر څه ضرور بالکل او ولې نه ځو تیار یې ورته او انشاءالله او انشاءالله ورځئ. الله اکبر الله اکبر تکبیر زنده باد ټول مودان دغه واړه ماشومان احساسات تاسې ګورئ ماشومان والا دا یار ځانه جوړو د خپل وطن فدا کوو او پیدا شوي هم دې دپاره دا زموږ خبره ده موږ ته ډېر زمینه پیدا شوې خارج تګ دپاره موږ نه یې تلي دا زموږ کور دی او دلته لږ نه راځي لږ راشي که نه راشي ډېره زیاته مننه دغه ملګري یو خبره وکړه ډېر خوند یې راکړه تا ویل چې ما ته د خارج زمینه برابره شوې ده خو نه یم تللی واقعیت او چې دا زموږ وطن دی دا زموږ وطن دی همدلته اوسېږو وچه ډوډۍ دي خو تل د افغانستان دي. او دا یو خبره وکړه چې د پاکستان خلاف جهاد ته زه تیار یم. زه بیخي فدا کوم ځان بیخي انتحادي تړم پاکستان خلاف او انشاءالله ولې دومره ورپسې په قهر یې په دې وروستیو کې داسې دی چې زموږ دا ټول مونږ مسلمانان یو هغې مسلمانان دي چې کوم هغه رضارت کوي په زموږ مملکت کې دا 50 کاله هماغه دا زموږ وطن خراب کړی هماغه خراب کړی دی موږ غواړو چې بس خپل بدله واخلو دا هر فرد چې د افغانستان کې مري هغه د لاسه مري هغه د لاسه یعنې افغانستان په ټول داسې پیشرفت مملکتو چې اروپا کې نه و خلک اروپا نه راتلو دلته درس تعلیم ته هر څه دپاره اوس نن چې دی
مونږ خوار زارو او دغه انګلیس او دغه پاکستان چې مونږ ته انګلیس جوړ کړی دی همدې دپاره چې افغانان تباه و برباد کی خدای دې هغه انګلیس هم تباه کی او پاکستان دې هم تباه کی نیست نابود کی او زموږ په دعا کېږي هر وخت منځونو کې او دسونو کې ورته ویله چې هدایت نه کړي خدای دې تباه کړي نیست نابود کړي یو خبره چې زما ذهن ته بله راځي دغه د نوین الحق یوه خبره وه تاسو به اورېدلې وي د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي نوین الحق یوه خبره کړې وه ټویټ یې کړی و هغه ویلي چې د اسرائیل او پاکستان ترمنځ فرق نه وینم دواړه یو شی دي او دواړه پروژې خلک دي نو فکر کوئ چې دغه هغه خبره درسته ده درسته ده 100% درست وایي رښتیا وایي 100% خودم ټول هسپتالونه ته پاتې نه دی هم ته وروره کورونه پاتې نه دي په امن کې نه دي واړه ماشومان بچیان دا وګوره په خوب کې ویده او دا راځي په مونږ بمبار کوي دا ډیر سخت ناروا دی په فلسطین کوم ظلم شوی اوس په مونږ هم کوي بالکل دا ظلم الله تعالی دې الله تعالی تا ژوندې لري کور ولانه له احساساتو دې قربان الله تعالی دې تا غونې ځوانان په دغه ټولنه کې زیات کې تاسو یاستئ چې دغه افغانستان به ژوندې دغه اسلامي امارت به ژوندې ان شاء الله مونږ امارت سره ولاړ یو او جهاد ته ان شاء الله مونږ آماده یو بالکل ډیره مننه تل دې ژوندې اسلامي امارات زنده باد افغانستان زنده باد خوشاله الله دې عزت ډیر خوشحال شو دا تاسو سره موږ خبرې وکړو تاسو سره مولیدو ډیر خوشحالي یو مثلا چې اوستا کور ته غل اوړي نو تخپل دفاع به حتمنی کې غل به چې دې جواب ورکې حتمنی به جواب ورکې رورا موږ خوشحالي گو ولاړو همیشه ولاړو تاسو دې ژوندې مننه تاسو خبرې وکړو خوشاله شو موږ دغه وطن دردونو چې خبرې مو کړلې او هغه پر وړاندې چې کم جبر کېږي د هغو پر وړاندې موږ ولاړ یو اوس دا راته چې دغه د کابل نه راغلې تر دې ځایه پورې دغه سفر څنګه او ژوند څنګه او دغه لاره کې مو څه ولیدل ولا بس په لار رالو سفر ډېر ښه خو داسې دا خلک ټول خفه وو مایوسه دي خوشحال یوم نه دي زړونه یې خفه دي دغه یې خفه دي چې دا 50 کاله زموږ په ملک باندې هر رقم هر مشکلات تېر شو خو دوی وایي چې دا اوس هم خلک مونږ نه پرېږدي نو دغه باندې ټول خفه وله مونږ هم خفه یو ورسره دا چکر هېڅ خوند رانه کو راته او د اسلامي امارت تاسو سره هغه رویت څنګه وه مخکېدنه څنګه وه چې تاسو مخکېدل په لاره کې څه درته ویل حقیقت خبرې ماشاءالله ډېر ښه رویه وکړو ډېر ښه اخلاق یې وکړو ډېر ښه په سیستم سره چې وایي کوم مشکل کوم خبره کوم دغه مله شکر الحمدلله څه نشته ډېر ښه اخلاقونه یې کوي را سره الله دې عزت مننه ژوندي اوسئ خبرې مو واورېدلې او ستاسې له احساساتو قربان الله مو ونازوه ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره راستئ مخکې ورځو خبرې اترې کوو ګپ شپ لګوو سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې